الرحیم. مننه کوو سویب فارس تر اوسه پورې تاسو ته نیغ په نیغه نشریات خیلو زما د پیج نه استاد ته یو غزل وړاندې کوي واورئ. یو غزل ورته وم ټیپ صاحب وایي ارشاد. څو چې زړېږي نو خوږېږي مینه، څو چې زړېږي نو خوږېږي مینه، او چا ویل چې وخت سره کمیږي مینه. او د جدایي درد مې د زغم اوځي، د جدایي درد مې د زغم اوځي، لکه چې دا وخت کې ځوانېږي مینه. او هغه که نه کوي اظهار د مینې، هغه که نه کوي اظهار د مینې، او ما ته یې سترګو کې ښکارېږي مینه. او چې د باڼو لاندې پټ پټ راګوري، چې د باڼو لاندې پټ پټ راګوري، او زمونږ به څنګه نه زیاتېږي مینه. او مصنوعي حسن او د چل ول مینه، مصنوعي حسن او د چل ول مینه، او ښار کې په پیسو باندې خرڅېږي مینه. او مینه له دواړو غاړو کېږي ګله، بې مینې چېرته زده کېږي مینه. پارسه وي چې ارادې یې نورې، پارسه وي چې ارادې یې نورې، او هغو ته کله میلاوېږي مینه. ډېر ښه. او بل غزل دی وایي زړه مې دومره شو خودسره، زړه مې دومره شو خودسره، او زما نه مني خبره، چې په ذهن یې راخورې ځکه ویښ وي تر سهره، او مړ به یم په انتظار کې چې خبر ځي تر دلبره. او زه یې راغلمه کوڅې ته، هغه رانغله تر وره، او راوستی چې جانان نه شي هسې مه راځه اختره. او چې تپوس مې اشنا نه کړي داسې چا کړو د نظره، او څوک چې نوم د پارس اخلي نو دا هسې شي ورسره. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه فارس صاحب.